بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نننۍ لوست دویم پړاو دی چې د شپږم ټولګي ریاضي مضمون دی. زموږ لومړی لوست به یو ځل په لنډه تکرار کړو. زموږ لومړنی لوست څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ څوک یې ویلی شي؟ آفرین، ډېر ښه. زموږ لومړنی لوست و رومي ارقام. نو تاسو ښه پوه شوئ چې رومي ارقام کوم ډول ارقامونه دي او په څو قوانینو یې دي او څنګه لیکل کیږي. ډېر ښه. اوس د خپل د نوي درس په لور راځو. زموږ لومړنی فصل د ریاضي مضمون په لومړنیو ضربي عواملو باندې د اعدادو تجزیه ده. انشاءالله چې تاسو ټول ګرانو زده کوونکو په ډېره ښه توګه پوهیږئ چې د اعدادو تجزیه څنګه کیږي. تر دې دمخه چې موږ د خپل اصل مقالې ته راشو یا اصل عنوان ته راشو، زه د تاسو نه څو پوښتنې لرم. د هغو یو رقمي عددونو نومونه واخلئ چې د هغو یویز رقم جفت وي. آیا تاسو یې کولی شئ؟ ډېر ښه. آفرین، حتما تاسو ویلي دي 12 شپږ 18 24. د دې اول رقم یا یویز رقم یې څه شی دی؟ یو جفت عدد دی. ډېر ښه، ماشاءالله. دویم سوال د ما دی د هغو عددونو نومونه واخلئ چې د هغو یویز رقم 0 وي. آیا څوک یې کولی شي؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، هغه عددونه چې د هغو یویز رقم 0 وي کوم عدد دي؟ 10 100 زر 10,000 او داسې نور. په لومړۍ برخه کې د وړتیاوې مونږ کوم عنوان دی؟ پر دوو د تقسیم قابلیتونه. مونږ یې اوس ولولو چې پر دوو د تقسیم قابلیتونه یعنی څه؟ هر عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. بیا هم یو ځل د ما سره لولئ. ټول یو ځای لولو. هر عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. لکه 2. 2 څه رقم یو عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، 2 یو جفت عدد دی. موږ وویل چې یویز رقم 0 یا جفت وي. 4 یو رقمي عدد دی او یو جفت عدد دی. ډېر ښه. 6 هم یو رقمي عدد او جفت دی. 8 څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ ډېر ښه. 8 یو رقمي عدد دی او جفت دی. 10 څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ 10 2 رقمي عدد دی. ولې؟ د 2 رقمونه جوړ شوی. کوم ارقام دي؟ 0 او 1. خو یویز رقم یې کوم عدد دی دلته؟ یویز رقم یې 0 دی. نو موږ ویلی شو چې 10 پر 2 باندې پوره د ویش قابلیت لري. او همداسې 14 یو 2 رقمي عدد دی. 6 او 1 چې یویز رقم یې یو جفت دی نو پر 2 باندې پوره قابلیت لري. 20 څو رقمي عدد دی؟ ډېر ښه، 2 رقمي عدد دی. آیا دا پر 2 باندې د ویش قابلیت لري؟ آفرین، هو بالکل لري. ولې؟ ځکه چې اول رقم یې جفت دی، 0 دی. ډېر ښه. نو هغه عدد چې د هغه د مرتبو د یویزو په رقم کې پورته رقمونه یا 0 لیکل شوي وي هغه عددونه پر 2 د قابلیت تقسیم لري. ډېر ښه، ماشاءالله. یعنی پر 2 باندې څه شي دي؟ پر 2 باندې پوره ویشل کیږي. نو ویلی شو چې اوس راځو د خپل بحثو غټ اعدادو ته، کوم چې د 2 رقمونو نه ډېر وي یعنی 3 رقمه وي. د هغې د اعدادو مرتبې تر 2 ډېر وي. آفرین. اوس به د خپل بعضې اعدادو ته راشو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دلته وینئ ما سره څو اعداد دي. ښه، کوم اعداد دي؟ څوک یې لوستلی شي؟ آیا د تاسو نه څوک شته چې دا ولولي؟ آفرین، ډېر ښه. د ما لومړنی عدد کوم عدد دی؟ 156. 156 څو رقمي عدد دی؟
ډېر ښه. 3 رقمي عدد دی. د دې ارقام کوم یو دي؟ یویز یې 6 دي، لسیز یې 5 دي او سلیز یې 1 دی. ډېر ښه. خو موږ ویلي وو چې د قابلیت تقسیم پر دوو کې که چېرته لومړنی عدد جفت یا صفر وي نو موږ ویلی شو چې ټول عدد په دوو باندې د پوره ویش لري. ډېر ښه. خو اوس ګورو چې د دې آیا لومړنی عدد جفت دی؟ 6 دی. آیا 6 یو جفت عدد دی؟ ډېر ښه. هو بالکل 6 یو جفت عدد دی. نو موږ ویلی شو چې 156 پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. د موږ دویم رقم ته راځو. د موږ دویم عدد کوم عدد دی؟ تاسو یې لوستلی شئ؟ آفرین. راځئ چې یو ځای ولولو. د موږ دویم عدد څو رقمي عدد دی؟ 4 رقمي عدد دی. 1920. ډېر ښه. یویز یې کوم عدد دی؟ یویز رقم یې 0 دی. لسیز یې 2 دی. سلیز یې 9 او زریز یې 1 عدد دی. نو موږ وایو چې موږ دې لپاره چې پوه شو آیا د موږ دا 4 رقمي عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري او که نه. راځئ چې دواړه سره یو ځای وګورو چې د موږ یویز رقم کوم عدد دی؟ د موږ یویز رقم 0 دی. ډېر ښه. موږ ویلي وو چې د موږ یویز که چېرته جفت یا صفر وي نو پوره عدد پر دوو باندې د ویش قابلیت لري. آفرین. ډېر ښه. اوس راځئ چې ټول سره د موږ دریم رقم وګورو. د موږ دریم رقم هم څو رقمي عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ 3 رقمي عدد دی. بالکل. د موږ یویز کوم دی؟ 0. لسیز مو 4 دی او سلیز مو 7 دی. ډېر ښه. څوک ماته ویلی شي چې د موږ دا عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري او که نه یې لري؟ لري. بالکل. ولې؟ ځکه چې د دې یویز 0 دی. نو امید چې تاسو پوه شوئ اوس چې پر دوو باندې تقسیم قابلیت هغه دی. راځئ چې بیا یو ځل سره تکرار کړو او ووایو چې پر دوو باندې د قابلیت تقسیم کوم دی عدد دی؟ هغه عدد چې د مرتبو د یویز رقم 0 یا جفت وي. نو تاسو د دې لپاره مثالونه وویل او موږ ټولو یو ځای سره مثالونه کار وکړل. اوس راشئ د تاسو د کتاب لاندې برخې ته چې په دې کې ډېر مثالونه دلته کار کړي دي تاسو ته. دا مثالونه تاسو ته دا ښایي چې موږ هر هغه عدد چې د هغې یویز یا جفت وي او یا هم 0 وي نو موږ ویلی شو چې دا ټول عدد پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. انشاءالله چې زده کړي مې وي او د خپلو همزولو او ملګرو ته یې هم وښایئ چې د دوو د تقسیم قابلیت یعنې څه. اوس راځو د خپل دویمې برخې ته. په دویمې برخه کې موږ ته ویل شوي چې پر 3 د تقسیم قابلیتونه. تر دې دمخه چې موږ د خپل دویمه برخه شروع کړو راځئ چې بیا هم یو لنډ تکرار وکړو. موږ وویل چې پر دوو باندې د قابلیت تقسیم هغه عدد چې یویز یې یا 0 وي او یا هم جفت عدد وي نو هغه پر دوو باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه. آفرین. اوس راځو د خپل نوې برخې ته. په دې برخه کې موږ ته ویل شوي چې پر 3 د تقسیم قابلیتونه انشاءالله چې ټولې سره یو ځای لولو. هر عدد چې د رقمونو مجموعه یې یعنی موږ د هغې ارقام سره جمع کړو مجموعه یو ځای کړو پر 3 پورې پوره تقسیم شي خپل عدد هم پر 3 پوره تقسیم یا ویشل کیږي. یعنی د مثال په توګه 15. څنګه 15؟ موږ وویل چې قابلیت د تقسیم پر 3 پورې هغه عدد چې مجموعه یې یعنی حاصل جمع یې چې کله یې یو ځای کړو که چیرې د موږ حاصل پر 3 پوره د ویش قابلیت درلوده نو هغه ټول عدد هم پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري. سمه ده؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. راشئ د موږ لومړني مثال ته. د موږ لومړنی مثال چې کوم عدد دی؟ 15. آفرین. 15 یو څو رقمي عدد دی؟ 2 رقمي عدد دی.
یویز یې کوم عدد دی؟ 5. لسیز یې کوم عدد دی؟ 1. ډېر ښه. خو موږ یې اوس نشو ویلی چې آیا 15 په هغه باندې په 3 باندې پوره د قابلیت ویش لري یا نه لري. راځئ چې وګورو. نظر په قانون موږ وویل که چېرته د دوی مجموعه یعنی هر عدد به د هغه د څنګ عدد سره جمع کوو حاصل به یې لاسته راوړو. اوس موږ وویل چې 2 رقمي عدد دی. یو عدد دی 1 او بل دی 5. موږ وویل چې حاصل جمع یې مخکې لاسته راوړو. نو 1 جمع پر 5 سره کوم عدد لاسته راځي؟ 6. ډېر ښه. موږ چې 1 د 5 سره جمع کوو نو جواب یې کوم یو دی؟ 6 یې ځواب دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس موږ وایو چې آیا دغه 6 پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري؟ آیا پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري؟ ډېر ښه وو. بالکل لري. ولې یې لري؟ ځکه چې اوس 6 پر 3 باندې پوره ویشل کېږي. څنګه؟ یعنی که چېرته موږ 6 قلمه ولرو نو دا 6 قلمه 2 ملګري د خپل په منځ کې یې څنګه تقسیموي؟ لکه چې هر ملګري ته 3 قلمه ورسیږي. نو دلته موږ ویلی شو چې خپله 15 پر 3 باندې پوره د قابلیت تقسیم لري یا د پوره د قابلیت ویش لري. ګرانو زده کوونکو بیا هم راځو یو ځل بیا هم تکراروو. موږ وویل چې پر 3 د تقسیم قابلیتونه هغه رقمونو مجموعه چې پر 3 پوره تقسیم شي خپل عدد هم تقسیمیږي. موږ د مثال په توګه 15 نظر ته راوړل. 15 پر 3 د تقسیم قابلیت لري. ولې؟ ځکه چې 15 عدد د رقمونو مجموعه عبارت ده له 1 جمع 5 مساوي کوم عدد دی؟ 6. ډېر ښه. دا چې 6 پر 3 پوره ویشل کېږي نو 15 هم پر 3 پوره ویشل کېږي. دا خو د موږ 2 رقمي عدد. اوس راځئ چې وګورو چې ولې موږ د خپل عدد چې کوم عدد چې د 2 نه ډېر رقمونه ولري آیا بیا هم موږ پوهېدلی شو چې پر 3 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري؟ ډېر ښه. آفرین. راځئ چې دواړه یې سره وګورو. د موږ دوهم مثال دلته دی 351. 351 3 رقمي عدد دی. یویز یې 1 لسیز یې 5 او سلیز یې 3 دي. موږ ویلي وو که چېرته مجموعه د دې اعدادو پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت ولري نو خپل عدد هم پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري. لکه په مثال کې وینو چې 3 جمع 5 جمع 1 حاصل یې کوم عدد دی؟ ځواب کې موږ ته لاسته راځي 9. 9 هغه عدد دی چې پر 3 پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نننۍ لوست ډېر ښه توګه باندې زده کړی وي او د خپل د همزولو سره یې حتما تکرار کړئ. اوس موږ بعضې فعالیتونه لرو. د فعالیتونو دپاره یې موږ ته ویل شوي چې موږ تاسو د کتاب په دې برخه کې موږ 3 اعداد لرو. په 3 اعدادو کې موږ ته ویلي چې لومړۍ برخه کې تاسو دا وګورئ چې آیا دغه اعداد پر 2 باندې د ویش قابلیت لري او یې که نه لري. او په دویمه برخه کې موږ ته ویلي دي چې دغه اعداد پر 3 باندې پوره د ویش قابلیت لري او که یې نه لري. لومړی موږ راځو دا اعداد وینو او مقایسه کوو چې چیرې دا اعداد د موږ 2 ته پوره د ویش قابلیت لري. نو د خپل لومړنی عدد کوم عدد دی؟ 12342. موږ وویل چې د دې یویز عدد یو جفت عدد دی. نو موږ ویلی شو چې دا پر 2 باندې پوره قابلیت د تقسیم لري. دویم عدد د موږ بیا هم موږ یویز ګورو چې یویز د موږ یو جفت عدد دی او ویلی شو چې د موږ 514 چې یو 3 رقمي عدد دی او د یویز جفت عدد دی نو پر 2 پوره قابل د تقسیم دی. دریم عدد د موږ 224 دی. په 224 کې تاسو ګرانو زده کوونکو ما ته ووایئ چې آیا یویز یو جفت عدد دی؟ بالکل دی. نو موږ ویلی شو چې 224 په 2 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه. که موږ دغه 224 پر 2 باندې وویشو نو د موږ ویش به پوره وي. اوس راځو دویمې برخې ته د خپل د فعالیت. د موږ دویمه برخه د فعالیت وه چې آیا دغه اعداد چې موږ د صفحې پر مخې باندې لرو دغه اعداد 3 ته د ویش قابلیت لري او که نه لري.
موږ وویل د دې دپاره چې موږ پوه شو چې اعداد د ویش قابلیت پر دریو ولري نو موږ د هغې مجموعه ټولوو. لکه که زه چېرته 12342 عدد په نظر کې ونیسم نو زه وایم چې 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 2. ډېر ښه. اوس یې موږ دا ټولوو. 1 جمع 2 3. د دې حاصل یې د بل عدد سره جمعو. د هغې حاصل د بل عدد سره جمعو. 1 جمع 2 3. بلکل. 3 جمع 3 شپږ. شپږ جمع 4 شپږ جمع 4 لس. لس جمع 2 12. نو د مونږ جواب څه شی دی دلته؟ 12. اوس مونږ وایو چې دغه 12 پر دریو باندې پوره د ویش قابلیت لري. نو دغه 12342 عدد هم پر دریو باندې پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو دا دوه نور مثالونه هم په خپله کتابچو کې کار کړئ او ځان پرې پوه کړئ چې آیا دا دوه نور فعالیتونه د مونږه پر دریو پوره د ویش قابلیت لري او که نه. د تاسو د نننۍ لوست په پای کې د تاسو کورنۍ دنده چې هر زده کوونکی باید د خپل په کور کې د خپل په کتابچو کې د 4 عدد چې پر 2 او 3 پوره د تقسیم وړ وي په خپل کتابچو کې ولیکئ او انشاءالله چې تاسو د نننۍ لوست په ښه توګه باندې زده کړی وي او وکولای شئ چې د خپل کورنۍ چاپیریال او ملګرو سره یې همچنان شریکه کړئ. تاسو د اوسېدلو نه تر اوس مهال پورې ډېره مننه. تر بیا لوست پورې مو په پاک خدای سپارم. الله حافظ او ښه وخت.